السلام علیکم. نماز اشتم علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ خیر دی. تاسو ښه جوړی؟ پته مو لګي نه بیا تاسو ډېر ښه کوله مو کومه ته ها جامو کې پټ یم نو ځکه مې پته نه لګي که نه. ښه کال نو مړه زه اوسګار شوی نه وم که نه دا به دوکان کې وم که نه په دې وجه باندې پوه شوې. دا زه ته داسې اوزګاره ښکارمه. دا زه خو بس دغه کار مې بس کله کریم ومږه او کله پیس پوډر ومږه او کله څه ومږه او کله څه ومږه. تا نن څه کړي خو بس کټ برې په ناسته شتول دي که نه. هسې نن مې لوښي وینځلې وې جامې مې وینځلې وې او بلا کار مې کړی و. اوس مې په خوله درد دی چې زور به لږ وکړه. نه نه زور مه کوه ته راله. زه په انتظار سمه ستړې کېږم. میل دې به اوس کله کال کوي؟ نو بس څه مې ویل بیا به مې یو ساعت بعد رنګ کړی خو بس اوس وزګار شم نو ځکه په همدې وجه. نن دې څه دوکانداري کړې که نه هسې تللی وې؟ سمه ډېره مې کړې ده. څومره خو کار نه ده راتله. هلکانو څه کوي؟ خلک پیسه کوي ځان لږ نه وي ما له به هلکان نه راځي نو وایي زه جینۍ یم چې ما له به دوکان ته جینۍ کې راځي که کاسمیټک دوکان دی. ما ذهن لا یو بل خوا لره ځکه ما له بل خوا سوچ مه بوځه ما نه زموږ څوک دي. نو مور او پلار ته یې خبرې کړې که نه؟ ما خو دوه ښځې کړي درېیمه ته وکړم څه. تاسو ما ته ویل ما واده نه وي کړی. ما دوه کړي دي دوه. دا دوه کوم ځای نه راغلي اوس؟ اره وایي دوه کوم ځای نه راغلي. ما د خلکو د کورونو نه مې راوستي که نه وایي ته څه کوې چترال نه مې راوستي څه نو مالدار غلان یم. ته هم د هغه کوم نه یې کړی نو څنګه مې غږ نه نو څه وکړم تا خپل واده له انوایټ کړم که څه ته ووایم. تا چې ما ته ویل ما واده نه وي کړی. داسې درېیم واده کوم بیا به تا را انوایټ کړم څنګه. درېیم واده چا سره کوې؟ بس ګورم نو چاته سمې برابروم نو ته خو 200 کسانو سره خبرې کوې تا سره مې کولو خو نه ما تا سره یې نه کوم اوس. ولې؟ زه اوس صرف تا سره خبرې کوم. زه اوس صرف تا سره خبرې کوم. زه اوس صرف تا سره خبرې کوم. صرف ما سره کوې؟ بیا صحیح ده بیا صحیح ده. بس ما سره خیر دی بل چا سره کوم پوه شوې.